السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. پکتیا کې د ملي اردو پر حموي ټانګ ماین چاودنه شوې. له پکتیا څخه د خپلواک تلویزیون همکار منګل میړني په تازه راپور کې وایي چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د همدې ولایت احمد خیل ولسوالۍ مربوطاتو کې د ملي اردو پر حموي ټانګ ماین چاودنه شوې او 4 تنه سرتیري پکې وژل شوي دي. راپور زیاتوي چې د ملي اردو اړوند یو اراده حموي ټانګ هغه مهال د سړک د غاړې ماین چاودنه کې ویجاړ شو چې احمد خیلو ولسوالۍ اړوند کړکین سیمه کې کاروان د تیریدو په حال کې و. خپلواک تلویزیون ترلاسه کړي ویډیو کې ښکاري چې د ملي اردو پر موټریز کاروان ماین چاودنه کې یو اراده حموي ټانګ په بشپړه توګه له منځه تللی او پکې سپاره ټول سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه د یادې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او افغان حکومت هم په دې اړوند رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو هیواد کې جګړو وروسته له هغه زور اخیستی چې افغان حکومت د 596 طالب بندیانو د خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی دی. افغان حکومت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دغه شمیر طالب بندیان ځکه نه خوشي کوي چې په یو لړ جنایي جرمونو تورن پیژندل شوي دي، خو طالبان بیا وایي چې د دوی 15,000 بندیان نه وي خوشي شوي نو د بین الافغاني خبرو پیل به له امکانه لرې وي او جګړه به لا سخته شي چې مسؤلیت به یې د افغان حکومت په ذمه وي.